حضرت سلیمان علیه السلام له الله داسې بادشاهي ورکړې وه مشره چې هوا د هغه تابع وه، تخت د هغه تابع و، دغه شان پیریان د هغه تابع و، انسانان د هغه تابع و، دا میږي حشرات دا هر یو شی څه دی دا د هغه تابع و. داسې بادشاهي وه. تر قیامته به داسې بادشاهي د چا هم رانشي چې څنګه بادشاهي د حضرت سلیمان علیه السلام وه. حضرت سلیمان علیه السلام په دې مرغو باندې نه دی، په دې هم بادشاهي وه. روزانه به څه دی دا مرغۍ چې دا څومره دي دا تاسو ورته څه مرغۍ خارو طوطي دا مولا چرجک وغیره دا ټول لا نه دي، د دې به ازیري اغستله. ازیري به څنګه اغسته چې د مازدیګر نه پس ټیم به شو نو دا ټول به راجمع کوي حاضر شي، نو دا ټولې مرغۍ به څه دی حاضر شوې. تا لکه دلته چېرته مرغۍ ته ووایې حاضر شي، حاضرېږي ته نه حاضرېږي. دا الله جل شانه چې دی حضرت سلیمان علیه السلام د سره تابع کړو نو هغه به حاضر شو. نو یو ځل حضرت سلیمان علیه السلام ازري اغستله. هلکه دې مرغانو کې خو یو مرغۍ کمه ده چې هغې ته ویل کېږي هدهد. څه شی لکه هدهد، موږ ورته څه وایو مولا چرجک، او په سر باندې چې داسې تاج غوندې وي، پوهېږئ که نه؟ وایي لکه وي هدهد نشته، هدهد خو وي غایب دی. څه شو هدهد؟ نو تالاشو شروع کې په هدهد پسې تالاشو کو هدهد پیدا نشو. حضرت سلیمان علیه السلام وی هدهد چې کله را حاضر شي پیدا شي وی دی به ما ته دربار ته راولې چې د ده نه تپوس وکړم چې دی چېرته غیب و، دی ولې نو حاضر شوی. کله چې دا هدهد راغی نو ورنټ ورپسې جاري شو، وی حضرت سلیمان علیه السلام دی غواړي. لاړو هدهد چې دا کله حضرت سلیمان علیه السلام دربار ته لاړو، قرآن کې دا واقع ذکر ده. حضرت سلیمان علیه السلام ته تپوس کوي وی چېرته تللی وی؟ وی زه خو داسې یو ځای ته تللی وم، داسې یو ملک ته د یمن طرف ته تللی وم. وی څه دپاره؟ وی هلته مې یو عجیبه شی ولیدو. وی څنګه؟ وی هلته مې خلک ولیدل چې د انور عبادت به یې کوو. د څه شی لکه د انور عبادت. او وی خلک مې ولیدل چې د انور عبادت به هم کوو او په هغه خلکو باندې یو ښځې بادشاهي کوله. چا پې کوله؟ لکه ښځې پې بادشاهي کوله. حضرت سلیمان علیه السلام وی ښه نور حالات راته د هغه ځای بیان که نور څنګه حالات و. ویل د هغه ښځې نوم بلقیس دی. څه شی؟ بلقیس. او وی د هغې یو تخت دی، په هغه تخته پاسه ناست دی، نوکران دي، وینځي دي، غلامان دي، دا ورته ټول څه دي تاویږي د خدمت لپاره. حضرت سلیمان علیه السلام ورته وی دی هدهد ته دی مولا چرجک ته وی زه درله یو خط در کومه، یو پیغام درله در کومه او دا به هلته ملکې بلقیس ته یوسې. په دې خبره پوهېږې لکه؟ نو دی هدهد ورته وی دا به زه څنګه وړم؟ وی زه درته خط در کومه، دا به ته په مخوږه کې ونیسې او هلته به یې یوسې، خو داسې طریقې سره به یې وړې چې ګورې تاسو ونه ویني. حضرت سلیمان علیه السلام ورته وی چې کله دا ملکې بلقیس په خپل محل کې وده وي او ورونو دروازې بندې وي نو ته به داسې طریقې سره داخلېږي چې تاسو هم ونه ویني، او دا ملکې بلقیس چې وده وي نو د دې سر ته به سرې دا خط کېږدي او ته به بیا غلی روځې. هلکه څونه ګران ډیوټي ده. هدهد وی ټیک ته زه به دا ډیوټي وکړم. حضرت سلیمان علیه السلام ورته خط ولیکو. په خط کې څه لیکلي وو؟ غوږ شجي په خط کې ورته دا لیکلي وو چې زه حضرت سلیمان علیه السلام د الله پیغمبر یم او زما تابعداري وکړه، د الله احکامات ومنه او د دې نور عبادت سره دا مه کوه. دا یې ورته په خط کې ولیکل. لاړو هدهد روان شو، خط یې راواغستلو چې ویې کتل داسې لرې ناستو، دا خود لرې ناستو چې ملکې بلقیس خپل محل کې وده شوله. لږ ساعت پس چې دی او د هغې په محل باندې د هغې په کمره باندې به څوکیداران ولاړو، نو د ملکې بلقیس به څوک دننه نه پرېښودل. نو دا هدهد چې دی دا مولا چرجک هغه خط یې په خوله کې نیولو او راغی په یو روشندان باندې یا په سسوري باندې وردننه شو. ملکې بلقیس اوده وه، خط یې ورسره خوا کې کېښوده، واپس ترې لاړو. هدهد دې خبره پېښ شوې. مولا چرجک واپس لاړو حضرت سلیمان علیه السلام له. ملکې بلقیس چې بیداره شو د خوب نه چې وی کتل چې دا خط د کوم ځای نه راغلی دی. څوکیداران یې راوغوستل، وي دا خط چا راوړی دی؟ یو وی موږ ته نه خبر، بل وی موږ ته نه خبر. خو هغې چې خط کولو کو چې وی کتل کې لیکلي چې دا هو
د پیغمبر حضرت سلیمان علیه السلام د طرف نه دی او هغه و چې زما دین اختیار کو د دې نور عبادت مه کوه هغې هغه خط ځان سره کېښودو خو هغې یو اراده وکړله اراده یې دا وکړله وي زه ځمه د دې حضرت سلیمان علیه السلام سره ملاقات کومه زه ګورم چې د ده څنګه بادشاهي ده وروره دلته حضرت سلیمان علیه السلام ته خبر راغی چې ملکې بلقیس د ستا ملاقات له راځي سله لکه ملاقات له راځي حضرت سلیمان علیه السلام ټول پیریان راجمع کړل دیوان پیریان ورته الله تابع کړي ټول پیریان یې راجمع کړل قرآن کې دا واقع ذکر ده او د ټولو پیریانو ته وویل وی تاسو کې به کم یو دی او کم یو پیری به ډېر قوت والا وي چې هغه زما یو داسې خبره ومني چې هغه به ماله د ملکې بلقیس دا تخت نه دی چې هغه به په کم تخت کې ناستله په دربار کې چې د هغې دا تخت ماله د هغې د راتلو نه مخکې ماله دلته راورسي چې هغه رارسي دلته چې د هغې تخت دلته حاضر وي هلکه ګران کار دی او که نه دی ګران کار خو الله ته خو هېڅ ګرانه نه ده پیریان دې له الله ډېر لوی قوت ورکړي ښه نو یو پیری راپاسېدو یو جن وی زه به دا کار وکړم چې د دې ملکې بلقیس دا تخت نه دی دا به زه تاله په دونه ټیم کې راوړم چې سار لاړ شم نو ماښام له به ما تا ته څه دی حاضر کړي هغه وی نه 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 وروره وي د دې نه مې زر په کار دی یو پیری راپاسېدو چې د هغه نوم عفریت قرآن کې دا نوم ذکر دی قال عفریت من الجن قرآن کې الله وی وویل دی عفریت د پیریانو کې یو پیری و د هغه نوم څه لکه وایه زه یم چې لږ ویښ شي څه شی لکه لږ تیز ووایه عفریت د قرآن ټکي دی مه شرمېږئ پې مړه عفریت ها نو هغه عفریت وویل هغه پیري وویل دا به زه راوړم حضرت سلیمان علیه السلام ورته څونه ټیم کې به یې راوړې وي چې کله ته دا سترګې داسې پټې کړې که نه او بیا داسې کې د سترګو په رب سره به ما سره تا ته دا تخت حاضر کړي څه څنګه لکه د سترګو په رب موږ پښتانه څه وایي وایي لکه دا کار وکړه خو د سترګو په رب کې وکړه د سترګو رب کې څوک کولی شي نه نشي کولی نو هغه ورته ویي چې څنګه ته دا سترګې داسې کوه داسې کې که نه ما به دا تخت حاضر کړي چې حضرت سلیمان علیه السلام سترګو له دغه ورکړلو حرکت عفریت چې دی تخت حاضر کړلو ملکې بلقیس چې راورسېدله د یمن نه راورسېدله هغې په اپتو باندې مزل کړو ځکه پخوا خو پیادل سفرې وي په آسونو باندې سفرې وي یا به په اوښانو باندې څه د خلکو سفر کولو نو چې هغې وکتل د ملکې بلقیس واقع ډېره اوږده ده خو په آخر کې چې کله د ملکې بلقیس دا خپل تخت وکتلو چې دا خو زما تخت دی دا خو زما په محل کې پروت چې زه به په دې د پاسه ناست وم ما سره به په دې تخت د پاسه نوکران ناست وو دا زما دا تخت دلته څه کوي نو هغه ملکې بلقیس هغه ډېره څه دی هغه ډېره حیرانه شوله چې د حضرت سلیمان علیه السلام ته خو الله داسې بادشاهي ورکړې چې زما دا تخت یې څه دی دلته حاضر کړی دی نو بیا هغه ملکې بلقیس د حضرت سلیمان علیه السلام دین یې څه دی اختیار کړلو هلکه اوس راځم د خپلې خبرې